ها ملا صاحب هیبت الله ستا په فرمان سره د خیر سره د افغانستان 4 زره ملالې د پنجابیانو کره ولېږي چې د خیر سره ته تعلیم وکړي او د خیر سره درسونه ووایي او بیا افغانستان ته راشي او دلته د خیر سره خدمات وکړي. یاره ذبیح الله مجاهده ته په داسې چارو کې د خیر سره چې ټي وي کې به کښېنې او ټي وي کې به ټول وطن ته د خیر سره اعلان وکړي چې موږ 4 زره ښځې د افغانستان نه پاکستان ته ولېږي او هلته به د خیر سره تعلیم وکړي. د افغانستان خلکو ډېرې چغې وهلي تعلیمونه پرې وکړي تعلیمونه د خیر سره افغانستان کې خو تعلیم نه کېږي خو په پاکستان کې به د خیر سره تعلیم ترسره شي. یلکانو دا د څاورمه دا پاکستان پکې لا کوم وطن دی دا وطن خو ما په خپل ژوند کې نو اورېدلی دا راته وشي دا کوم وطن دی او ولې چې د خپل وطن نه ملالې لېږئ د بل وطن ته نو خپل وطن کې مو ولې مکتبونه نشته په دې 3.5 کالو کې چې ما د افغانستان جوړ کړی تاسو زه پورې یو مکتب جوړ نه کړو په تاسو څه چل شوی دی وغټ سرو احمدشاه بابا دغه وطن دی یو وخت کې چې پکې رنجیت سنګ و هماغه رنجیت سنګ چې تا ورته د لنګ په ځای پرتوګ وراغوستلی ولو او د مرهې د نوسیانو دا ملک دی احمدشاه بابا. او بله دا خبره ده چې تا کوم افغانستان جوړ کړی دی هغې افغانستان کې او اوسني افغانستان کې ډېر فرق دی. دلته چې دی ملي بیرغ هم نشته ملي ترانه هم نشته او په مکتبونه هم په خلکو باندې بند کړي دي. احمدشاه بابا دا خلک نه پوهېږم چې په کوم سوچ راغلي دی وطن ته الله پاک دې خیر کړي. دا د څاورمه دا څه د رنجیت سنګ سوچ او فکر او مفکوره هم دلته راوړې ده. رنجیت سنګ خو زما په وخت کې و بې د پېدې مافي یو دله و نو هغه ته ما هم د ژوند لاره ښودلې ده او د هغې ټول بچي چې دي ما لارې ته راوستي دي نو تاسو د هغې څه سوچ راوړی دی. تاسو ته شرم نه درځي چې په خپل وطن کې خپل آباد وطن افغانستان لرئ چې 15,000 کاله تاریخ لري. تاسو په خپل وطن کې داسې مکتبونه نشته شرم نه لرئ چې د خپل وطن ملالې بل وطن ته لېږئ. شرم وکړئ شرم دا کار چا کړی دی دا راته ووایئ. احمدشاه بابا موږ خو په ځان باندې هم نه پوهېږو خو دغلته چې ناست دا سپین کالو والا ملا هیبت الله به د دې فرمانونه راځي او موږ پرې هم عمل کوو. نو دې وایي چې 4 زره جونې ولېږئ د پاکستان پنجاب ته او هلته به درسونه وایي ځکه په خپل وطن کې چې دی تعلیم کول مباح ده مباح. دروغ وایي احمدشاه بابا زه مړ یم زما د ژوندي او د مړي معلومات نشته دی دا خلک دروغ وایي ما چې دی دې خلکو ته نه دي ویلي دا بل چا لېږلي دي او زه هم په دې باندې خفه یم. په خپل وطن کې دا 4 کاله وشو دې خلکو نه زه پوښتنه کوم چې مکتبونه څنګه شو دې دې کار پرې روان دی او روان دی خو دا کار هېڅکله ختمېږي نه. دې ځان ته دومره هوښیاران وایي په 4 کالو کې مکتب یې جوړ نه کړو و دې خلکو ته موږ څه ووایو کېنه هیبت الله ته زموږ په ډله کې داسې خبرې مه کوه که نه چې اوس مکتبونه نه شو خلاصولی موږ څه وکړو موږ خو دا 4 کاله کېږي چې دې خلکو ته دوکې ورکوو او دا خلک دوکه کوو چې کار پرې روان دی او د خیر سره دا کار نه ختمېږي. یاره ملا هیبت الله که رښتیا راباندې وې ما ته ښکاري چې ته موږ هم د خیر سره وخت پوره دی او هغه ستانکزی هم د وطن پرېښی دی نو زه وېرېږم چې د مکتب د وجې او د بیرغ د وجې دا خلک یو ځلې بیا په موږ باندې راپانه شي او بیا موږ غرو ته ورلېږي. نوره خوښه سته دا سوچونه او مفکرې دې د خیر سره بدلې کړه. تاسو ته وایم خبرې ډېرې او سر یو دلته به د رنجیت سنګ او پنجابیانو او هندوانو مفکرې دلته نه راوړئ او نه به د انګریزانو مفکرې دلته راوړئ. په دې وطن باندې ما ډېر ښه زلمي او ملالې ورکړي دي ما دا وطن په خیرات کې چا نه دی اخیستی شمس شمه او زه د خپل هم عوام ته وایم چې خپل حق ته ودرېږئ او مکتبونه په رضانینو په زور یې پرې خلاص کړئ. تاسو ته وایم افغانستان د افغانانو وطن دی. د تباهۍ مې د اسیا له دروازې لاندې تاسې لږ چوپ شئ د وطن د جنازې لاندې او ایمان دې ټینګ ساته چې نشې بې ایمانه یاره نور دې هر څه له لاسه وتي دي افغانه یاره تا دې خدای وبخښي شهید افغانستانه یاره.